انډیا والا چې نن د پاکستان بې عزتي کوله خو حارث رؤف ولدي چې جواب ورکړ په انټرنیشنل سطح دغه بې عزتي وکړله یار حارث رؤف ته چې دی نو هغه ته سلوټ پکار دی چې هغه نن کم کار کړی دی که نه دا زموږ د پاکستان د والا دپاره د فخر خبره ده زموږ قوم دپاره د فخر خبره ده ملګرو تاسو ته څنګه پته ده که نه د پاکستان او د انډیا 2 میچونه وشوله دواړه پاکستان وبېللو و انډیا والا چې پاکستان ته ډېر سپک په نظر باندې کتل او دوی پکې سیاست ته لاړل ملګرو اوس درته مکمل ډیټیل شریکومه څنګه چې تاسو ته پته ده حارث رؤف چې دی نو په یو میچ کې چې دی نو ډېر عجیبه اشارې وکړلې اول یې داسې اشاره وکړله بیا یې داسې اشاره ورته وکړله او بیا چې دی نو داسې اشاره وکړله چې په دې باندې انډیا ډیره زیاته غوسه ده په انټرنیشنل سطح باندې چې د انډیا بې عزتي وشو انډیا په دې باندې ډیره زیاته خفه شو او داسې ولې وشوله ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده حارث رؤف چې دی نو فیلډینګ ته ولاړو حارث رؤف چې کله فیلډینګ ته ولاړو په دغه ټیم کې چې نن انډیا والے لګېدلو ویرات کوهلي نارې والے دغه نه پس چې نو بیکاره ول لکه زموږ پاکستان ته سپک قتل لکه چې دا چې دی نو بیکاره دي او دوی چې دی نو سوالګري دي ملګرو لکه زموږ پاکستان یې یاداو او بل طرف ته چې نن حارث رؤف له غوسه ورله او دا تک سور شو او دی ورته چې نن داسې قسمه اشارې وکړې چې په دې په انډیا انټرنیشنل سطح چې دی نو دغه ډېره غټه بې عزتي وشوله هغه ډېر زیات خفه و داسې قصه ولې جوړه شوه ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده که نه انډیا والے چې نن لاوله میچ وشو چې کله میچ وشي کنه یو ټیم میچ وګټي د بل ټیم سره بیا ضرور لاس میلاوي ځکه چې هغه میچ ګټلی و انډیا والے داسې ونه کړله پاکستان ته سپک وکتل او دوی چې دی نو میچ وګټلو او سیده په اوله میچ کې لاړل بیا چې دا دویم میچ وکنه د ټاس چې کله کېدو ملګرو نو انډیا کپتان او د پاکستان کپتان دوی چې کله ټاس ویستو چې کله ټاس ویستی شي کنه یو کس چې دی نو ټاس وګټي بیا چې دی نو دواړه د یو بل څخه کپتانونه لاسونه میلاو کړي دغه نه پس چې دی نو دوی میچ شروع کړي و انډیا والے چې دی نو بیا پاکستان ته سپک وکتل چې په دویم میچ کې داسې وشوله کنه نو بیا چې دی نو انډیا پاکستان ته سپک کتلو نو پاکستان والا هم سوچ وکړو چې دیو سیاست چې دی نو دیو میچ ته راولي نو موږ به هم سیاست کوو ملګرو نو هغه ورته داسې قسمه اشارې وکړې چې په دې انډیا باندې اور بل شوی دی او د انډیا انټرنیشنل بې عزتي وکړه زه حارث رؤف ته چې دی نو زه سلوټ کوم چې نن زموږ د پاکستان د ملک چې دی نو دفاع یې وکړله د پاکستان څوک بې عزتي کوي د پاکستان د ځمکې څوک بې عزتي کوي د پاکستان د قوم څوک بې عزتي کوي نو هغه سره به داسې په انټرنیشنل سطح باندې داسې بې عزتي پکار ده چې د ټول دنیا یې بیا یاد ساتي اوس چې دی نو ټوله دنیا چې د حارث رؤف پسې لګیا ده چې داسې غلط کار کړی دی انډیا والا و چې دا غلط کار کړی ته زما د ملک پسې بې عزتي کوي ته زما په ملک پسې چې دی نو غلطي خبرې کوي دغه په قوم پسې خبرې کوي دغه په ځمکه پسې خبرې کوي دغه په سیاستدانانو پسې خبرې کوي نو په تا پسې به داسې قسمه اشارې هم کېږي ستا چې دی نو بھرپور به تاله جواب درکړلی کېږي اوس انډیا چې دی نو ډېره زیاته خبره چې دی موږ ته کم اشارې وکړلې کم الفاظ یې موږ ته استعمال کړل نو بیخ بنیاد یې ولویستو یار تاسو په دې باره کې څه وایئ چې حارث رؤف ښه کار کړی دی او که بد کار کړی دی دا به تاسو په کمنټ کوئ هغه معلومات له ما راوړل چې په کومه معلومات د کمې د وجې نه چې دی نو حارث رؤف غوسه شو حارث رؤف چې دی نو داسې قسمه اشارې وکړلې چې هغه ټوله دنیا یې حیرانه کړه ملګرو چې څومره کسان یې ځان ته پاکستاني وایي نو دا به ضرور شیر کوئ چې دې خلکو ته ورسي چې دوی ته پته ولګي ملګرو نن چې دی نو زما د پاکستان خبره ده او پاکستان چې دی نو زموږ خاوره ده او دې حفاظت به موږ ټول کوو ملګرو موږ به په هره طریقه باندې حفاظت کوو حارث رؤف ته زه سلوټ کوم د خپل قوم حفاظت یې وکړو د خپل ځمکې حفاظت یې وکړو د خپل سیاستدانانو حفاظت یې وکړو په هره طریقه باندې چې د پاکستان حفاظت وکړو او دشمن ته چې بھرپور انډیا چې دی نو دا زموږ دشمن ملک دی دا همیشه لپاره به زموږ دشمني دیو چې دی سیاست چې دی نو کرکټ ته راوستو ملګرو په دې باره کې تاسو کمنټ ضرور وکړئ